السلام علیکم د پښتو شو چینل مینوال تاسو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. ډونالډ ټرمپ په طالبان په افغانستان کې زموږ لا حضور ډالر ګټي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي طالبان په افغانستان کې د امریکا ځواکونو لا حضور پیسې ګټي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ویل سټریټ ژورنال ورځپاڼې پر یو لیکنه غبرګون ښودلی دی. دغه ورځپاڼه ویلي و چې ټرمپ په افغانستان کې خپلسرۍ او جوالانه پریکړې کوي، خو ټرمپ وایي د هر ګام په پوره دقت پورته کوي. د ډونالډ ټرمپ په وینا ان طالبان هم د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو خوله نه دي او دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لا حضور ډالر ګټي او ګټه ترې کوي. نوموړی په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. ټرمپ همداراز ویلي چې په افغانستان کې له لومړیو کالونو پرته نور ټول 19 کلن حضور بې هدفه او هیڅ کله امریکایي سرتیرو د ګټلو لپاره جګړه نه ده کړې، نو ځکه د دې اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او د پولیسو په څیر د څارنې او ګزمې دندې پرېږدي. که دغه ویډیو مو خوښه شوی وي نو زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ سره مل پاتې شئ.